په یار مې سخت نه لورېږي خو په خپل کام مې زړه دردېږي که لالی مري که بندي کېږي او که تور وربل مې میراتېږي په وطن ننګ دی لالای نه یې سارومه. سلامونه ټولو پښتنو افغانانو ته، خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ وی. که هر څو زما د فیسبوک اکاونټ یا دغه پیج له دغه ستونزې سره مخ دی چې مقصد د فیسبوک د ادارې لخوا دغه وارننګ دی چې ته که بله غلطي وکړې پیج به دې هم له منځه ولاړ شي. او داسې هم پېښ شوي دي چې تر یو کال پورې نشریات کمو خلکو ته رسیږي. خو ملګرو، د سوات ولس دا وخت د ټولو پښتنو کلکې ملګرتیا ته اړتیا لري. په سوات کې نن تاسې ولیدل چې د ښوونځي ماشومان، ډېر کوچني کوچني ماشومان په وینو لت پت وو، په وینو ولمبېدل. او هغه د ویګن چې کوم ګاډی و د ښوونځي د ماشومانو، د هغه ډرایور په شهادت ورسېدو او د هغه ماشومې لوڼه دا اوس په توره نیمه شپه په پرلت ناستې دي د چا په انتظار. د دې ریاست نه انصاف غواړي، مګم ناممکن دی د دې ریاست نه داسې انصاف. خو چاته یې سترګې دي؟ دې پښتنو ته، یعنې ګډ د افغان ملت ته دا خواست دی باید چې په ټولنیزو رسنیو د سوات د روان پرلت او د سباني احتجاج چې کوم په سوات نشاط چاو کې تقریبا 2:30 بجې د سوات ولسي پڅون له اړخه ترسره کېږي چې په دې کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين زمونږ او د نورو ملګرو په شمول مونږ به ټول سبا انشاءالله په دې کې شرکت کوو. نو زما دغه خواست دی د ټولو پښتنو نه چې ګورئ، هر څوک در خپله وسه پورې ګناهګار دی. د سوات ولسونو ته خو پکار ده چې خامخا راووځي، ځکه چې که د سوات ولسونه غواړي چې زمونږ خویندې میندې خوندي پاتې شي، زمونږ کلي کورونه خوندي پاتې شي او مونږ په سوات کې او زمونږ سر او مال تحفظ وشي، باید چې د سوات ولسونه سبا ټول په ننګ افغاني په پښتنه مینه د خپل کام او د وطن د خپلو تورسرو خویندو میندو د عزت په خاطر راووځي. که چیرې د سوات ولس غواړي چې مونږ د سوات نه کډې کوو او بیا په ټول عمر سوات ته نه راځو، خیر دی، بیا دې ننګ نه کوي. خو که چیرې غواړي چې مونږ په سوات کې هم په دغه جنتي وطن کې د پښتو د حیا د عزت ژوند تېرول غواړو، باید چې سبا د سوات ولس کله هم بېننګي ونه کړي. په هر صورت چې کېږي باید چې سبا د سوات ولسونه ځانونه را ورسوي. زه دا اوس له بنو را روانم د ECL کیس په حواله اسلام آباد ته را ورسېدم. غوښتل مې چې په هر صورت وي زما د وجې چې 3 ملګري خبر شي هم ډېره غټه خبره ده. نو دلته د سوات د اسلام آباد د PTM ملګرو ویل چې سبا به ته هم زمونږ سره ځې. کنې زه خپل د ECL کیس په حواله تېر ځل چې راغلی وم هم سوات ته لاړو، دا ځل چې راغلم بیا هم ملګري وایي چې سوات ته به ځو. نو هغه مشر منظور ټپکه وله چې ستا د سترګو اشاره وي که د چاړو په څوک ولاړ وي در به شمه د دیدن ځای راته معلوم که. مقصد د سوات ولس چې کله هم ننګ ته راوځي که د چاړو په څوک ولاړ وي، مونږ به له وزیرستان نه او د پښتونخوا د ګوټ نه چې هر چیرې مونږ موجود وو، ځان به غیر د کوم لالچه غیر د کوم غرضه ورسوو. اوس دلته د سوات د پښتنو او زمونږ د کوزې پښتونخوا د پښتنو فقط د 2-3 خبرو ته مخ راړوم. ګورئ، دا ټول عمر به مونږ ته په دې تېر که چې PTM غدار دی، پښتانه دا د پښتون ژغورنې غورځنګ خلک غداران دي، دوی ته له بل هېواده پیسې راځي. اوس تاسې سوچ وکئ، ماشومان تنکي د 5-6-8-9 کالو ماشومان به وي، فکر کوم په تصویرونو کې داسې معلومېږي. دا په شهادت رسېدلي د پاکستان ټوله میډیا خاموشه ده. د سوات ولسونه تقریبا له 2 هفتو راهیسې په احتجاج دي، د پاکستان میډیا خاموشه ده. مونږ خو غداران، PTM غدار، مشر منظور غدار، زمونږ بیانیه غداره، مونږ د فلانی ایجنټان. د سوات ولسه تاسې څوک یئ؟ تاسې څوک یئ چې د پاکستان په میډیا کې ستاسې ځای نشته؟ د پاکستان اخبارونه په تاسې خاموش دي، د پاکستان واکداران هر څه په تاسې خاموش ټپه خوله ولاړ دي. اوس د دې نه تاسې سوچ وکئ. تاسې او خدای که به تاسې خپل دوست او دشمن اوس هم نه پېژنئ. بل ډېر غټ ګوندونه شته، سیاسي ګوندونه، سیاسي پارټیانې چې زمونږ ټول ملګري منډې پسې وهي او ځانونه پې وژني.
چیرې دي ستاسې هغه لیډران هغه واکداران هغه خلک ولې ستاسې سره د سوات په دې احتجاجونو کې ګډون نه کوي زه د یو ګوند نه یم خلاف په پی ټي ایم کې د هر ګوند خلک شته د هرې ډلې خلک شته مګر دا چې د ننګ ځای دی او په رښتیا د وطن د بیدارۍ ځای دی چیرې دی هغه خلک چې تاسې ورته خپل لیډران وایي ډېرې خبرې دي ملګرو خو لنډه ده چې سبا به په سوات کې په نشاط چوک کې نشاط چوک چې کوم دی په دې کې به د ماسپښین د لمانځه سره سره په 2:30 بجو به یو لوی احتجاجي پاڅون وي په دې کې به موږ ریاست ته او ټولې نړۍ ته دا ښایو چې موږ په یو صورت د سوات په دې جنتي خاوره ترهګري ته او یا د ډالرو جنګونو منلو ته تیار نه یو نو په لحاظ د خدای چې څومره ملګري هم زما غږ دا وخت اورئ ګوره موږ بې وسه بې کسه یو ډېر خلک موږ ته دغه راکړي چې په احتجاجونو پر لتونو څه نه کېږي زما د غزل څو بیتونه و چې تر پوزه یم راغلی د بادار د غلامۍ نه او د عدم تشدد نارې وهم د بې وسۍ نه او په ډک زړه ورته وایم ترانې د امن مینې د کام مخ رړومه د ټوپک او د مرمۍ نه دا به یې چاته خوند ورنه کړي مقصد لکه خپل سره پوهېږو په زړونو کې خو زموږ وس څه دی اوس فقط اتفاق یووالي د دې جنګ په کلکه مخنیوی او مسترد کول چې موږ یې منلو ته نه یو تیار او ټولنیزې رسنۍ ټویټر فیسبوک یوټیوب انسټاګرام یعنی هره رسنۍ چې زموږ په لاس کې ده باید چې د سوات دغه پاڅونو د دغه احتجاج ملاتړ پې وکړو نو ډېره زیاته مننه چې هر ملګری زما غږ اوري سبا په 2:30 بجې سوات نشاط چوک ته باید چې ځانونه راورسوي په خپل سوات د خپل سوات په ولسونو ننګ وکړي د خپلو تورسرو د عزت د ناموس او د بقا په خاطر باید راووځي ډېره زیاته مننه خدای مو خوشحاله لره انشاءالله موږ به درځو د پښتون ژغورنې غورځنګ ملي رهبر منظور احمد پښتون به درځي او د ټولو سیاسي ګوندونو رهنما یان چې کوم مشران دي هغه هغوی هوکړه کړې ده سبا به په سوات کې ډېر لوی پاڅون وي په سوات ننګ وکړئ پښتنو ټول افغان ملت چې دا وخت زما غږ اوري په ټولنیزو رسنیو د سوات د نننۍ پیښه چې کومه دردناکه پیښه شوې ده دا یو بنیاد دی یو بنسټ دی زموږ تعلیم وژني زموږ زده کړې وژني زموږ معاشي قتل عام روان دی نن ما په خپله د زما د ECL د کیس کیسه کړې وه چې مقصد یو خو په ما په لسګونو FIR-ونه دي په لسګونو زه ځان نه دغه کوم هسې د یو پښتون په حیث درته وایم زه له بحرین نه لاس تړلی انټرپول پولیسو راوړم ما قتل نه دی کړی ما غلا نه ده کړې ما ډکه نه ده کړې ما کرپشن نه دی کړی ما پیسې نه دي وړې زه د چا ایجنټ نه یم ثابت شوی دلته د لسګونو FIR-او په شمول په ما د ECL کیس دی یعنی زه د پاکستان په هوایي ډګرونو هېڅ چیرې سفر نشم کوی د پاکستان باونډري سرحد چې کوم دی دا نشم کراس کولی ولې ما قتل کړی ما کرپشن کړی ما غلا ډکه کړی ما څوک وژلی ولې فقط مې د خپل کام او د وطن د بیدارۍ خبره کړې ده او دا زه ګارنټي درکوم پښتنو او د سوات پښتنو تاسې ځانونه وازمایئ که تاسې د خپل کام او د وطن د بیدارۍ او د امن خبره وکړه والله بله تاسې به هم غداران وئ هم به تاسې FIR-ونه وي دلته عجیبه کمال دی عجیبه لوبه ده یو خوا په سپینو سترګو ترهګري کېږي روانه د ریاست د هغې د مخنیوي هېڅ پلان نشته ورسره بل خوا چې موږ راووځو د هغې د ترهګرۍ د غندلو دپاره بیا په موږ د څه شي FIR-ونه لګوي سیونیټي دهشتګردي د ملک بغاوت چې څه او څه سل قسمه فتوی په موږ یعنی دا په کوم ریاست کې دا په کوم یعنی په کوم ملک کې ژوند کوو په لحاظ د خدای پښتانو ځانونه وپېژنئ مه کوئ لږ د پاک آرمي زنده باد او د پاکستان پاینده باد او د شنه بیرغ د مچ کولو د څه لږ تاسې دا یو خواته کوي د خپل وطن دا لوټې کڼکه پر پښتونخوا او د خپلې تورسرې د کونډې بورې د یتیمان د ورک شوي ځوانان دا په غرونو کې لینډماینس او دا د ښوونځي ماشومان مو چاره ورځ په وینو لمبېږي دا سل قسمه خبرې درته رامخشه کوي بیا انصاف وکړئ تاسې چې تاسې څوک یئ او ستاسې څه حیثیت دی په دې وطن کې انشاءالله سبا به په سوات کې په نشاط چوک 2:30 بجې سره د ملګرو سره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور موږ د سوات په ننګ ځانونه حاضروو له تاسو مو هم خواستی چې ځانونه راورسوئ ډېره زیاته مننه خوشحال دې